اشرف غني د زلمي خلیلزاد او امریکا ډیر قوي فشار لاندې راغلی ده. امریکا نه غواړي چې غني ته مکمل واک پرېږدي. ارګمیشتو ولې زلمي خلیلزاد ته د شک په سترګه ګوري او عبدالله او حامد کرزی ولې خوشحاله دي؟ دا ټول دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د امریکا د متحده ایالاتو له لوري افغانستان سولې ته ټاکل شوی زلمی خلیلزاد اوس د طالبانو تر سولې وراخوا د اشرف غني او عبدالله په سوله کې زیات ښکیل شوی دی. د هر سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد ظاهرا هڅه کوي چې غني او عبدالله سره خوشحاله کړي. ځینې ارګمیشتي د ښاغلي خلیلزاد هڅو ته د شک په سترګه ګوري. د ارګ یوې سرچینې داسې ویل چې د ولسمشر غني او ځان بلونکي ولسمشر عبدالله سره ښاغلي خلیلزاد بیا لیده کاته کړي دي. ارګ وایي چې د زلمي خلیلزاد هڅه دا ده چې عبدالله د غني په حکومت ورګډ کړي او تر دمګړی عبدالله ته د 40% حکومت ژمنه ورکړل شوې ده. زلمی خلیلزاد هم وایي چې د یو واحد حکومت د جوړېدو هڅه کوي. نوموړي تېره ورځ وویل باید دوی دواړه ډاکټر صاحب عبدالله او رئیس جمهور اشرف غني ژر تر ژره توافق سره وکړي، ځکه اوس د افغانستان لوی ګټې او مسایل مطرح دي. موازي حکومت د افغانستان په زیان دی او خلک دا نه غواړي چې بیا پخوانی تاریخ تکرار شي. خلک په ویره کې دي. د زلمی خلیلزاد او افغاني حکومت ترمنځ د سولې پر پروسه پخوا اختلافات موجود وو. ښایي دا علت به و چې اوس هم د افغانستان حکومت یا په بله معنا ارګ د زلمی خلیلزاد د عبدالله سره د سولې د هڅو ته د شک په سترګه ګوري. عبدالله له لوري ځان بللی ولسمشري اعلانوي اوس د ډیرو لپاره په ټوکه بدله شوی عمل دی او خلک وایي چې عبدالله د دغه عمل جزا باید هغه ته ورکړل شي. خو اوس داسې ښکاري چې دا ټوکې ته د عمل جامه اغوستل کیږي. عبدالله د ولسمشر غني حکومت نه مني او سپیدار ماڼۍ کې ناست دی او ځان ته ولسمشر وایي. خو غني بیا پر خپل ځای تېره ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نوره د ټاکنو خبره ختمه ده او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو وخت را رسېدلی. ولسمشر تېره ورځ یو ویډیوي پیغام کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټول شموله حکومت اړتیا ده. د افغانستان د ټاکنو لانجه که څه هم ډېره اوږده شوه خو اوس ورو داسې ښکاري چې دواړه سیاسي مشران پر دې پښیمانه دي چې ولې د ټاکنو پایلې اعلان کړي او ولې دې حالت ته سره راورسېدل. قدرمنو لیدونکو که چیرې ویډیو مو خوښه کړې وي نو سره ضروري لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.